الکوزي شرکت د ناقانونه غوښتنو له وجې له کرکټ بورډ سره قرارداد لغوه کړ. په افغانستان کې د الکوزي شرکت وایي چې افغان کرکټ بورډ ترې ناقانونه غوښتنې لرلې، ځکه یې ورسره د مالي ملاتړ قرارداد له منځه وړی دی. د پژواک خبري اژانس د راپور تر مخه الکوزي شرکت په 2015 میلادي کال کې د افغان کرکټ بورډ سره د 10 کلونو لپاره قرارداد لاسلیک کړی و، چې په دغې لاسلیک کړي قرارداد کې لیکل شوي و چې الکوزي شرکت به هر کال 1,300,000 امریکایي ډالر د کرکټ په مهمو اړتیاو لګوي. خو څه وخت وړاندې د 2019 کال په فبرورۍ میاشت کې دغه قرارداد د الکوزي شرکت او د کرکټ بورډ ترمنځ د ځینو ستونزو له امله فسخه اعلان شو. د الکوزي شرکت د مارکیټینګ څانګې مسؤل توریالي ابراهیمي په پژواک اژانس سره په یوې مرکه کې ویلي دي چې د کرکټ بورډ له پخواني مشر نسیم الله دانش او اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي سره یې دغه قرارداد لاسلیک کړی و. الکوزي شرکت وایي چې د قرارداد له مخې پریکړه شوې وه چې کرکټ بورډ به دوی ته خپل پلانونه ورکوي او دوی به یې تر ارزیابۍ وروسته په خپلې مالي مرستې تطبیقوي، خو هغسې ونه شول. په یاد قرارداد کې دا هم راغلي چې د کرکټ لوبغالی په لوبغالي کې څوکۍ او نور د بیا رغونې کارونه، اکاډمیګانې جوړول او د ملي لوبډلې د بهرنیو سفرونو او ځینو داخلي لوبو لګښتونه به الکوزي شرکت ورکوي. الکوزي شرکت وایي چې په 2015 میلادي کال کې افغان کرکټ بورډ بودیجه هیڅ مصرف نه کړه او دغه بودیجه یې 2014 کال ته انتقال کړه، خو په 2014 کې هم د کابل لوبغالی جوړ نه شو او بیا یې د بودیجه د 2019 کال ته واړوله او په 2019 کال کې بیا هم 1 میلیون پیسې د لوبغالي جوړېدو ته ځانګړې کړې، خو بیا هم مصرف نه شوې. د الکوزي شرکت مسؤلین وایي په 2013 کال کې ټوله 3.2 میلیون بودیجه زموږ له اړخه وه، خو هیڅ کوم لوبغالی پرې جوړ نه شو او همداسې پاتې شوه. دغه شرکت وایي څه وخت وړاندې په یو ایمیل کې کرکټ بورډ له دوی غوښتي وو چې له دې وروسته د 1 میلیون پر ځای د کال 3 میلیونه ډالره هغه هم په نغده توګه ورکړي. دغه شرکت وایي چې له همدې امله یې یاد قرارداد ختم او له منځه یې یووړ، ځکه چې د 10 کلن قرارداد خلاف عمل و. دغه راز یې ترې په نغدي ډول غوښتي چې له همدې امله یې ترې لارې جدا او د بل سپانسر اجازتي ورکړی دی. الکوزي شرکت وړاندې وایي د 2019 کال په فبرورۍ میاشت کې دوی له کرکټ بورډ سره قرارداد له منځه یووړ او د فسخه کولو ایمیل د سرپرست اجرایوي رئیس اسدالله خان لخوا شوی دی، خو اسدالله خان دا ادعا نه مني او وایي هغه وخت زه اجرایه رئیس نه وم. اوس له دې ستونزو سره بیا هم د الکوزي شرکت د کرکټ بورډ سره قرارداد ته زړه ښه کړی دی او وایي په قانوني بڼه به ورسره بیا هم مرستې وکولی شي. د یادولو دا د الکوزي شرکت سره د 1.3 میلیونه ډالرو قرارداد فسخه کولو وروسته کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره له یوې هندي کمپنۍ امول سره د 150,000 ډالرو قرارداد وکړ. شفیق ستانکزی بیا د الکوزي شرکت په ځواب کې وایي چې دوی هغه وخت د بودیجې له کمښت سره مخ وو، ځکه یې ترې د ډیرو پیسو غوښتنه کړې وه، نه د قرارداد فسخه کول.